السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د هر چا د نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. دوستانو که څوک تاسو ته بار بار میسجان کوي یا تاسو ته بار بار ټلیفونان کوي، که تاسو غواړئ چې د هغه سړي د نمبر ډیټیل یا د هغه سړي د شناخت کارت ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، نو دغه به تاسو څنګه معلوموئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو اوس که څوک تاسو ته بار بار ټلیفونان کوي یا تاسو بار بار تنګوي یا تاسو ته بار بار میسجان کوي، که تاسو غواړئ چې د هغه سړي د ټوټل نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ چې دغه سیم د چا په نامه ده، دغه سړی څوک ده او دا سړی له کوم ځای څخه ماته ټلیفونان کوي. د هغه کوم دوستانو د لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې او د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده، له هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقې سره ډاونلوډولی سئ. کله چې موږ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم دوستانو بیا تاسو راسئ په دغه باندې په تاسو کلیک وکړئ او دغه به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو کله چې موږ دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغه کوم دوستانو دغه تاسو ته په خپل موبایل کې خلاص سي او د هغه کوم دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې د هر نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، د هغه کوم دوستانو به دې کې بیخي زیات اپشنان دي. د هغه کوم اسلام سو، نیو ډیټابیس سو، پاسپورت ټریکینګ سو، جاب سو، د هغه کوم دوستانو که تاسو لاندې ولاړ سئ په دې کې نور هم بیخي زیات اپشنان شته. د هغه کوم دوستانو تاسو راسئ په سیم ډیټابیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیم ډیټابیس باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې د چا د نمبر یا د هغه کوم د چا د شناخت کارت ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، د هغه کوم دوستانو تاسو راسئ په سیم ډیټا نیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیم ډیټا نیو باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته دوستانو تاسو ته خلاص سي. کله چې دوستانو دغه تاسو ته خلاص سو، د هغه کوم که تاسو غواړئ چې د هر سړي د نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، صرف به دوستانو تاسو د هغه سړي د نمبر ډیټیل ورکړئ. نو دوستانو زه راځم د هغه سړي د نمبر ډیټیل ورکوم او د هغه کوم دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، سرچینګ روان ده کنیکټینګ ټو ډیټابیس، هغه به ډیټابیس ته کنیکټ سي او د هغه سړي ټوټل ډیټیل به تاسو ته راوباسي. دوستانو اوس ما هغه نمبر ورکړی ولو، د هغه کوم دوستانو د هغه سړي پوره نوم دغه ده او د هغه کوم د موبایل نمبر یې هم تاسو ته راواړول، د شناخت کارت نمبر یې هم تاسو ته راواړول او مکمل پته یې هم تاسو ته راواړوله چې دغه سړي پته چیرې ده او دا سړی چیرې اوسي، هغه ځای یې هم تاسو ته راواړوئ. د هغه کوم اوس دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د چا د شناخت کارت ډیټیل معلوم کړئ، دلته به دوستانو صرف تاسو د هغه سړي د شناخت کارت نمبر ورکړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو د هغه سړي د شناخت کارت نمبر ورکړئ، بیا به دوستانو د هغه سړي د شناخت کارت ډیټیل ته تاسو ته راوباسي. نو دوستانو زه راځم د شناخت کارت نمبر ورکوم. نو دوستانو به زه راغلم د شناخت کارت نمبر مې ورکړو او د هغه کوم دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، پلیز ویټ کنیکټینګ ټو ډیټابیس، نه هم ډیټابیس ته کنیکټ کیږي او د هغه سړي ټوټل ډیټیل به دلته تاسو ته راواړوي. نو دوستانو تاسو ته پوره نام او د هغه کوم موبایل نمبر، شناخت کارت نمبر، مکمل پته دی ټوټل تاسو ته راواړول. اوس دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر چا د نمبر او د هغه کوم د هغه د شناخت کارت ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. که تاسو هر څوک تنګوي او تاسو ته بار بار میسجان کوي یا تاسو ته بار بار ټلیفونان کوي، که تاسو غواړئ چې د هغه سړي ټوټل ډیټیل راوباسئ، نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د هغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.